لارښوونکی له فریب او دروي سره ناشنا و. مکر او چل مې زړه ته لاره نه درلوده. د روح مې نه پېژندل، د ژوندون د لویې لارې مسافر وم. له پریشانه خوبه راپاڅېدم، قافله ډېره پر مخ تللې وه. یوازې زه وم چې د لارښوونکي په انتظار مې لویې لارې کتلې. ډېر راغلل، تېر شول، مګر یوه هم د زړه سوي په سترګو راته ونه کتل. ځینو په د ګوتو په اشارو لار راوښودله، خو د ګوتو د اشارو لارې ډېرې اوږدې وې. ځینو به د دې لپاره چې ځانونه په ما وساتي، زه به یې له ځان سره روان کړم، خو چې خطر به تېر شو نو بېرته به یې زه پر لویه لاره پرېښودلم. دوی به لاړل، همداسې د لارښوونکي په انتظار د ژوندون په لویه لار کې ولاړو. څو ته راغلې، زه دې در لاس ونیولم. زه هم په پاک زړه په تا پسې روان شوم، او د لارې د موندلو په غرض مې ستا لمنه ټینګه کړه. هرې خوا ته به چې تلې درپسې تلم، او تا هم ما ته د لار موندلو ډاډ راکاوه. ناڅاپه موسمي تور وریځ پیدا شوه، باران او ګلۍ ورېدل شروع شول. اسمان او ځمکه په خروش راغلل، لارې ګډې وډې شولې. خو زه ډاډه وم چې تا غوندې لارښوونکی لرم، او تا ته مې سترګې وې چې د زمانې په دې توره دربېله کې به لار راوښیې. مګر په هماغه حال کې تا په ډېرې حیرانتیا مخ راواړو، او له ما څخه دې پوښتنه وکړه چې ای مسافره لار راوښیه، لاره کومه ده؟ هغه وخت نو زه پوه شوم چې زما د ژوندون د لارې لارښوونکی یوازې زه یم، او باید زه په خپله لارښوونه وکړم.